کمنټس نه کوي او یا مطلب صحیح رائے نه راکوي الله پاک چې دا کم موبایل باندې نیټ کې الله دې دا یا نن وسوځي یا دې الله ورکی چې صحیح رائے نه راکوي الله عذاب ته ګډېدل پکار دي که سبحان الله استغفر الله الله اکبر ویل پکار دي او یا مطلب دا ملک زمونږ ملک دی که نه اوس په دې الله پاک عذاب راوستو ګراني راله مهنګایي راله دا الله را طرفه یو عذاب دی نو موږ به استغفار وکړو موږ به ګډېږو لکه یو میسج ته ورکوې که نه دا په ښه طریقه هم ورکولی کېږي مطلب دا دی چې بنیر واینس خلک ګوري او ډېرو ملګرو موږ ته په تېره ویډیو کې په کمنټس کې هم ویلي چې یاره مطلب دا دی چې دا یو واینس دی او دا د پني په انداز کې موږ له یو میسج راکوي نو د پني په انداز کې چې کوم میسج تاله درکولی شو نو تاله دام درکولی شو چې 2 رکعاته مونځ وکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه ستاسو ورور ستاسو ملګری سلیمان سالار ملګرو په خپل پیج او چینل کې ارتار کلیم یو وړوکی غونډه کې ویډیو پیغام در کوم په سایډ به تاسو ته ویډیوګان ښکاري ډېر سبق آموز ویډیو دی ډېره د عبرت نه ډکه ویډیو ده او مطلب دا چې د رسېدو سره سره دا ویډیو مخکې د ملګرو سره ضرور شریکه کړئ او په کمنټس کې د خپل رایې اظهار وکړئ د دې نه مخکې چې موږ کومه ویډیو کړې وه ډېرو ملګرو تنقید کوو چې یاره دا حقیقت نه دی او دا مطلب ګپ دی او دا ټوکې دي او دا واینس دی دا پلان کې داستان کې نن د حقیقت خیمه بجلیګر مولانا صاحب د نن 100 کاله مخکې ویلي چې یاره آینده نسل به تاسو 10 کاله پس وګورئ هلکان به ډمان وي او جنکۍ به ډمې وي اوس دې کې حقیقت څومره دی او حقیقت پکې شته که نه شته نو راځئ دا ویډیوګانې را باندې ګورم او د دې نه پس ته بیا زه خبرې هم کوم او تاسو نه پې هم خپل میسج ضرور غواړم کمنټس په راته پې کوئ نو راځئ دا ویډیوګانې ګورو د دې نه پس ته بیا زه خپلې خبرې هم کوم تاسو به راسه پې خپله رایې هم شریکه کوئ او کمنټس به راته ضرور کوئ خو راځئ دا ویډیوګانې وګورئ چل کوه واده دی کو نه سي چل پېټرول ګران شوی ورولې ځکه غډيږي نو ګران شوی دی نو خلک اظهار افسوس کوي کو نه غډيږي وتا په دې روح خرور کړو نو چې خپو شو جوړ نردان به کیدا تا دشته غمونه ټینشنونه لیک دي اوړه اوړه غډيږي دا اوسګار دی غډيګا ضروري وای غډوي موږ به تماشا وکړو دنګ 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 شوړی ته ول دنګ دنګ ډیس 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 دنګ جی ملګرو د ویډیوګانې تاسو وکتې مطلب دا دی چې اولنۍ خبره به دی کې د بنیر واینز او زه ځکه کومه چې مطلب هغې یو فیمس خلک دی یو ویورز د هغې راځي او ډېر زیات خلک هغه ګوري او هغې له مینه ورکړې ده لکه هغه وایي چې پېټرول ګران شوي دي او په دې وجه دی ګډېږي صحیح ده د الله عذاب ته ګډېدل پکار دي که سبحان الله استغفر الله الله اکبر ویل پکار دي او یا مطلب دا ملک زمونږ ملک دی که نه اوس په دې الله پاک عذاب راوستو ګراني راله مهنګایي راله دا د الله را طرفه یو عذاب دی نو موږ به استغفار وکړو موږ به ګډېږو اولنۍ خبره دویم نمبر خبره دا ده که تاسو دا بل لور وګورئ دی خو به ګډي ته کي بس هغه موټر سایکل وی لکه مطلب که دا ویډیو ریل ویډیو ده او که پلین ویډیو ده صحیح ده خو لکه مطلب الله تعالی ورته اوس په دې ټایم کې دله مرګ رالو صحیح شو او دی لاړ د دنیا نه لکه څنګه چې دی دا موټر سایکل ووهلو یا دا نور مشران کسان دي که نه دغه هم ګډېږي خیر خو زه دا موټر سایکل والا د بنیر واینس خبره کومه لکه دی ووهلو او دی د دنیا نه لاړو صحیح شو دی به الله تعالی ته څه وایي چې زه ګډېدم او ماله مرګ راغلی مطلب موسیقۍ ته لګیا وم که تاسو وګورئ ښه ګرم ساز لګېدلی یو د الله تعالی عذاب دی عذاب دا ګراني چې کوم دی دا د الله تعالی عذاب دی او دې ته موږ ګډېږو موږ د ټینګې نه یو موږ ډول ته ټینګې نه یو لکه یو میسج ته ورکوې که نه دا په ښه طریقه هم ورکولی کېږي مطلب دا دی چې بنیر واینس خلک ګوري او ډېرو ملګرو موږ ته په تېره ویډیو کې په کمنټس کې هم ویلي چې یاره مطلب دا دی چې دا یو واینس دی او دا د پني په انداز کې موږ له یو میسج راکوي نو د پني په انداز کې چې کوم میسج تاله درکولی شو نو تاله دام درکولی شو چې 2 رکعاته مونځ وکړئ او د ملک دپاره د خیر د ښېګړې دپاره د خلکو دغه دپاره چې څومره مهنګایي ده څومره ګراني ده د دې دپاره چې کوم دی نو تاسو دعاګانې وغواړئ ورنه چې موږ ګډېږو بس مطلب په دې کې تاله یو میسج درکوي او ته ورته ښه خوشحاله صحیح ده او کم ملګري چې په دې ویډیو کمنټس نه کوي او یا مطلب صحیح رائے نه راکوي الله پاک چې دا کم موبایل باندې نیټ کې الله دې دا یا نن وسوځي یا دې الله ورکی چې صحیح رائے نه راکوي لکه مطلب یو طرف ته کېدل نه دی پکار صحیح رائے راکوي دا خبره زه ښه کوم یا غلطه کوم خو تاسو به لکه مطلب مال صحیح کمنټس راکوي ولې چې مطلب د بجلیګر مولانا صاحب هغه خوب نن موږ رښتیا کو حقیقت ته ورسو بل چې کوم دی عذابونه په نور قومونو راتله هغې به هم خنداګانې ټوکې ټقلې کولې اوس موږ مسلمانان چې کوم دی موږ هم پسې ټوکې ټقلې کوو مسخرې پسې کوو که نه لکه مطلب موږ ته یو ډرامه ښکاري ده یو ګپ راته ښکاري چې دا اوس لا پکې څه دي مړه عذاب څه ته وایي او مطلب دا دی چې پېټرول ګران شوي دي دا به زموږ ځکه ګډېږو نو
زیات ملګری به په ما نن بیا دا تنقید کوي چې یاره بس تاسو صرف بونیر واینز په سر اغست دي نو تاسو ګورئ لکه مطلب 10 هاور د ویډیو وشو په لکونو ویوز پرالو په لکونو په زراو کمنټس په شو په زراو لایک تاسو چې لایک ورکوي کنه تاسو ویډیو نه ګورئ کدا ویډیو تاسو چې تر زله پسترګو کتله او تاسو چرته حقیقت کې دا ومنل چې دا کار غلط دی مونږ نه منو نه راکو نو قسم دې دا ویډیو مخکې لاړ شي دا واینز مخکې لاړ شي دا کس مخکې لاړ شي خو بس تاسو مطلب ټک ټک او کمنټس او بس مطلب وی ګورئ دې ته د دې نه خبر بجلیګر مولانا صاحب بدا خبره کوله ول موږ د لکه زب خپل ځان یادوم خیر تاسو نو چې موږ د ګډورونه چې څوک راته شین بوټه خو بس پاګه پسې بیا کو نو د الله د عذاب نه یریدل پکار دی او د الله عذاب دی دا ګرانی دا یا مطلب بیا نه راتل د الله تعالی عذاب دی چې دین څوک نه یریږي د الله نام نه یریږي صحیح ده نو مطلب دا چې استغفار ول پکار دیو دله مطلب و مونږ چې کوم دنو مونږ به زما خدا وس کېدو ما ولا ویډیو جوړ کړل هغه ته مې خو دل یار مونږ له صحیح میسج راکې په قایس تاسو مرزي ده نو نور خبرې کول زنه غواړم خیر تاسو پر خپل علماء نو هم ته پوښتنه چې دا حقیقت ده کې غب ده دا ټیم مال راکې اجازه چې چرته مې خاط آباد ابو علي سه مونږ په خپل دعاګانو کې ساتي الله پامان